جاوید امرخیل ته پلار د مړینې څخه مخکې څه نصیحت کړی و. سلامونه درنو لیدونکو، دا ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. د پښتو ژبې نوموتی سندرغاړی جاوید امرخیل وایي چې پلار یې ورته نصیحت کړی و چې د خپل شخصیت او رښتینې ارزښتونه درنه بېرنګه نشي. هغه وایي چې پلار یې ورته ویلي و چې ځوانۍ، شهرت، دولت، زر، زور ټول عمر هیڅ چاته نه پاتې کیږي. اوس چې دې د خلکو په منځ کې شهرت او محبوبیت پیدا کړ، نو کوښښ وکړه چې له ولس او مینوالو سره دې ښې خاطرې پاتې شي. د هنرمند جاوید امرخیل پلار څه وخت مخکې ومړ. جاوید امرخیل په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ کړی دی چې لیکلي دي پلار یې ورته نصیحت کړی و چې دا نصیحت یې اوس هم په غوږو کې دی. جاوید امرخیل لیکي په شروع کې چې هنر ته راتلم نو دا مې تر حده زیات ممانعت کولو چې زما په روح روان کې د هنر مینه ځوانه شوې وه. بغیر له هنره ژوند راته بې معنا و او بې رنګه ښکاره کېده. له ورځو نه یوه ورځ یې راته یوه خبره وکړه چې شهرت او محبوبیت نشه لري. پام دې ډېر وي چې خپل شخصیت او رښتینی هنر ارزښتونه درنه بې رنګه نشي. نوموړي همداراز مخکې لیکلي دي چې پلار مې راته وویل داسې کار هیڅکله ونه کړي چې بل انسان ته دې له لاس یا ژبې زیان ورسیږي. جاوید امرخیل وایي زما د خدای بخښلي پلار دا نصیحت مې په غوږو کې دی. روح دې ښاد اوسه سپېڅلې پلاره. جاوید امرخیل چې هره سندره یې له یو وطني احساس او پیغامه ډکوي. څه موده مخکې یې پلار ته هم یوه ښکلې سندره ویلې وه چې خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. درنو لیدونکو، ډېره مننه چې دا ویډیو م تر اخره ولیدله. که د جاوید امرخیل په اړه تاسو کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.